جوړ په خیر د اونۍ له نوي په زړه پورې ویډیوګانو سره په هلته دلته خپرونه کې ثنا صافۍ ښه راغلاست درته وایم د خپرونې پیل د یوې زړورې سپین سرې مېرمنې په کیسه کوو امریکایي مېرمنې انجلا جنګولا غوښتل چې خپله نویمه کلیزه په ځانګړي ډول ولمانځي خاص یادي کیک او میلمستیا ورته خوندوره نه وه او ښایي تکراري وه نو ویې پتېیله چې له پاراشوټ راټوپ کړي او په ساعت کې 190 کیلومتره چټکتیا له الوتکې راوغورځي وروسته یې ومنله چې بل وار به دا تجربه نه کوي دې ته وایي نوي کلنه You want to go again? Not today. 2, 1, text. دا کسان په امریکا کې په لیکلو تلیفوني پیغامونو یا ټکسونو کې تر ټولو چټک دي یوازې تیز لیکل مهم نه دي بلکې دقت او سموالی هم حسابیږي د اتو پړاوونو تر سیالۍ وروسته په دویم پرله پسې ځل په نیویارک کې یو زده کوونکی ګټونکی وبلل شو چا ویل چې په هر کار کې ګټه نشته دې زده کوونکي د پیسو انعام هم وګاټه د لندن اولمپیک ختم شو خو کیسې لا روانې دي نو هلته دلته به څنګه د اولمپیک له کیسو خالي وي Starting now. د انګلستان په دې واړه کلي کې دا کسان له عادي کارونو اوښتي دي د بونسال په نامه کلي کې د چرګو د ځغاستې نړیواله اتلولي ترسره شوه خو کلیوال وایي د څه کال ګټونکې د تاریخ تر ټولو کمزورې وه خو ګټل ګټل دي چې خبره د چټکتیا شوه نو په اولمپیک لوبو کې د جمیکا یوسین بولټ ځغاسته څوک هیرولی شي د جمیکا د هغه ښوونځي دا ماشومان چې بولټ پکې سبق وایي ځغاسته پیل کړه خپله نه بلکې د یوسین بولټ د ځغاستې لیدل یې پیل کړل چې برېښنا لاړه تر هغوی چې چا راډیو روښانه کوله یوسین بولټ لوبه ګټلې وه په اول نمبر د چین د رزمي لوبو داسې ستوري لرو چې برازیل اولمپیک سیالیو ته سر له اوسه چمتووالی کوي کرم مڼې هندواڼې خلاصه هیڅ ډول سابه او میوې له دې چینایي ځوانه په امان کې نه دي پاتې شوي 48 کلن تونګ شینګ غواړي چې د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې نوم راشي په همدې هیله یې خپله سیمه له سبو او میوو پاکه کړې ده دی له تېرو 10 کلونو تمرین کوي او هره ورځ 3 ساعته لګیا وي اوس یې ریکارډ دا دی چې 12 کرمه یې تر 1 دقیقې کمه موده کې مات کړل کمه په بازار کې میوې او سابه ګران شول نو په دلیل یې ښایي پوه شوي یاست چې چینایي ځوان ورپسې دی له ګرانۍ مو خدای ساته تر بلې اونۍ چې اختر به مو لمانځلی وي تاسو په لوی څښتن سپارم ښه اختر ولرئ